چې دوه مسلمانان کله د یو بل سره وراني، نو حدیث موږ اورېدلی دی چې د دوی عمل بر الله ته نه خیږي یا الله یې نه بخي. نو سوال دا دی چې که چېرته دی توبه وباسي د بلې ګناه نه، نو د بلې ګناه دا توبه هم نه قبلیږي که نه هغه قبلیږي او دا ګناه پاتې شي. او دا ډېر اهم سوال دی. دې ته د بعضو مسلو ته سوچ د هغه چا ځي چې د هغه د دین سره یو توجه وي د دین طرف ته. دا سوال دی چې اوس حدیث کې خو دا راځي چې الله دوی نه بخي، د دوی عمل نه قبلی. خو سوال دا دی چې آیا دته یو ګناه هم نه بخي که نه صرف دغه ورته نه بخي، دا دی چې د خپل ورور سره وران شوی. اوس یو سړی ښه صحیح مسلمان دی او یعنې نور چې کوم اعمال دي هغه برابر دي، خو د یو مسلمان سره وران شوی، نو د دې یو ګناه هم نه بخلی کېږي. نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول خو دا یاد ساتل پکار دی چې د مسلمان سره ورانول او د هغه سره تعلق بلکل ختمول دا ناروا کار دی او دا نه دی جایز. او حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې نه دی جایز د یو سړي دپاره چې هغه د خپل ورور مسلمان ورور سره تعلقات پرېږدي 3 ورځو نه زیات. کله چې یو بل سره میلاو شي نو دې ته مخ واړی او هغه بل ته مخ واړی. وخیرهما الذي یبدأ بالسلام، او رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې دواړو کې غوره هغه یو دی چې هغه په سلام کې مخکې شي. دلته دا مسله ورسره یاده کړي که دلته څوک پښتو مختو کوي نو دلته هم پښتو دیوال له راځي. غوره سړی هغه دی چې هغه مخکې شي په سلام کې، او غیرتي هغه دی او درون هغه دی او عزتمن هغه دی او دیندار هغه دی. ټول ښه صفات پکې دي چې څوک را مخکې شي په سلام کې، څوک را مخکې شي صلحې ته، څوک را مخکې شي خبرې ته. لکه دې ته اوس بعض جاهلان دا وایي چې یاره دا بغیرتوب دی او غیرت دا دی چې زه به نور مخکې کېږم. دا د دوی خود ساخته غیرت دی چې دوی کور کې جوړ کړی دی. اوچت سړی هغه دی، عزتمن قدرمن هغه دی چې هغه په دین باندې عمل کوي، باقي اخلاق سره سړی عزتمن کېږي. اوس 2 کسان وران دي، دا یو را مخکې شو غاړه یې کېښوده روغې ته، دا اخلاقي دی، دا عزتمن دی، دا نه بې غیرته دی، نه کمزوری دی، نه بد اخلاقه دی، نه ذلیله دی، نه محتاج دی. خو دا ښه سړیتوب دی. ښه سړیتوب ته څوک بې غیرتوب نه وایي. ښه سړیتوب خو عین غیرت دی. د دې نه یو حال مستثنا کېدی شي چې هغه ډېر کم دی، یعنې کم چې گنجایش دي هغه کم دی. هغه دا چې د یو چا سره بایکاټ کول تعلقات پرېښوده د ګناه د لاسه، چې سړی ګناهګار دی. خو په هغې کې هم بیا ګوري چې مصلحت پکې وي. لکه اوس یو کس دی هغه په یو ګناه باندې لګیا دی، نصیحت یې ورته وکړو نه پوهېږي. اوس طریقه دا ده چې د الله په دین باندې به غیرت کوي، که د هر څوک دی نو د سره تعلقات ختم کړي. خو که چېرته تعلقات پرېښودو کې او ختمولو کې نقصان وي او فایدې نه وي، بعض بېدینه داسې که نه چې کله یو دینداره ملګری یا دینداره خپل چې خفه شي او تعلقات ورسره پرېږدي، نو ده کې دا احساس نشته، ځکه چې هغه سره د دین او د دینداره قدر نه وي. هغه په دې نه خفه کېږي څوک ما سره تعلقات پرېږدي او که نه پرېږدي. هغې کې بیا نقصان دی چې نصیحت به ورته بیا ته نه شي کولی، نو بیا بلکل باغي کېږي. نو نصیحت به ورته بیا کوې په داسې وخت کې بیا پرېږدمه. خو دا خبره یاده ساته چې دا احساس ورته ورکوه چې ګورې دې ګناه هم راسه زما ستا سره نه لګي. دې ته الولا والبرا وایي، د الله دپاره دوستي او دشمني. او چې کله دا په یو سړي کې نه وه که نه، حدیث کې راځي چې دا د ایمان مضبوطه کړۍ د خپل زوی نه دی، زوی 2 زامن دي، یو دیندار دی بل بېدینه دی. د دې بېدینه سره به د ده د بېدینۍ مطابق ستا طبیعت نه لګي، دې ته مسلماني وایي. او د دې دیندار سره به ستا طبیعت لګي، ځکه چې دینداري د دې بل نه زیاتره، دې ته مسلماني وایي. دا نه چې کوم یو سره پیسې ډېرې د هغه سره به طبیعت لګي، کوم یو سره پیسې نشي هغه سره به طبیعت نه لګي. دا شان ملګري
من ګوره یو خو ګناه سړی وکړي کافر شي خو جدا مسله ده خو کله مسلمانی ایمان نه دی وتی خو ایمان یې کمزور دی فاسق دی فاجر دی ګناهګار دی نو د ګناهونو مطابق به د ده سره دشمني کوو د ده سره زموږ طبیعت نه لګي ځکه چې د ده پوره د الله په دین باندې عمل نشته الله دین سره پوره نه لګي چې د الله د دین سره پوره نه لګي زموږ سره پوره نه لګي او چې څومره د الله د دین سره لګي دومره سره زموږ لګي دې ته ایمان وایي دا مسله یاده کړه او که هغه مخامخ هر څوک پلار مور رونه بچی ملګري قام نسب مالدار غریب هر څوک چې څومره دی د الله نافرمانه دی د هغې په اندازو سره زموږ طبیعت نه لګي یو سړی دیندار دی الله دې کړي چې زموږ خپل خو پرېږده چې هغه انګریزانو کې دی موږ په مشرق او هغه په مغرب چې دیندار دی زموږ د زړه سر دی زموږ ملګری دی زموږ ورور دی زموږ سره طبیعت لګي خصوصا د خپلوانو په منځ کې یعنې زه څه وایم چې ډېر لږ خلک به چې په دې مسله باندې به عمل کوي او د ایماني غیرت به وکړي چېرې دا زما د پلانې خپل چې دی په دې ګناه کې اخته دی د الله دپاره د ده سره زما نه لګي دې ګناه ده لاسه ځکه چې زما د رب سره یې نه لګي زما د رب نافرماني کوي نو دا د اسلام او د ایمان مضبوطه کړۍ ده الولا والبرا نو که چېرته تعلقات پرېښودو کې نقصاني نو تعلقاتو سره بلکل مه ختموه ځکه چې نصیحت به ورته کې خو دا به ورته محسوسې چې ګورې د دې ګناهونو د لاسه د دې بېدینۍ د لاسه زما تا سره نه لګي دا به ورته محسوسې خو چې ته او ټوکې ټکالې او اوټلې او ګپ شپ او راځه کې یاره دا ګناهګار دی ګناهګار دی خو زه سره تعلقات نشم ختمولی ځکه چې بیا ښه ګډوډ کېږي نو تا خو له منډه یعنې هغه ته دا محسوسه کړې هم نه دی چې ته ګناه کوې تا خو د سره محسوسه کړې نه ده هغه ته څنګه چې دی ښه نیک عمله سړي سره ستا تعلقات دي د هغه نه زیات ښه تعلقات ته د سره ساتي نو دا استثنایي حالات دي د دین علاوه د مسلمان سره ورانول درې ورځو نه بر رسول صلی الله دا نه دي جایز او چې کله یو سړی توبه وباسي نو الله رب العزت توبه قبلوي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله قرآن کې وي الله هغه ذات دی چې هغه توبه د خپلو بندګانو قبلوي د هغه وخته پورې چې څو پورې دا روح مرۍ ته نه وي راغلي فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حدیث کې راځي تشم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه او چې څوک توبه وباسي د نور د مغرب د راختو نه مخکې الله د هغه توبه قبلوي اوس راځو ورور دې مسلې له حدیث کې دا راځي او که صحیح حدیث دی چې د جنت دروازې د هر پیر او جمعرات په ورځ کولاویږي تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الله رب العزت ټول بندگان وبخي سوی د هغه چا نه چې شرک کړی موحدینو ته ګناه بخلی کي الا رجلا سوی د یو سړي نه كانت بينه وبين أخيه شحناء چې هغه د خپل ورور سره وراني نو الله وایي دوی له ټیم ورکوي هذین حتی یصطلحا چې دوی روغه وکړي معنی دوی ته بخښنه نه کېږي څو پورې دوی روغه نه یې کړي اوس ضرور وایي چې دوی ته د یوې ګناه بخښنه هم نه کېږي والله اعلم چې کله سړی قرآن او حدیث کې سوچ وکړي او نور نصوص را جمع کړي نو دلته معنی دا ده چې دغه ګناهو ته الله نه بخښي ځکه چې د حدیث کې دا وویلی شو چې موحد ته ټول ګناهونه وبخښلی شي نو دا هم ګناه ده که نه د خپل ورور سره چې وران دی که نه ګناه نه ده نو که ده د نورو ګناهونو نه توبه ویستي هغه به ته الله قبوله کړي او ګناهونه به ورته وبخښي د شرک نه علاوه خو دا ګناه ورته نه بخښلی کېږي دا به دی لازم توبه دې له خاص وباسي او د دې ورور سره به روغی چې کله یې روغه کړی بیا الله رب العزت د ده دا ګناه هغه معاف کوي او د ده توبه قبلوي